سلامونه نیکی هیلې ومنئ. کدیر احمدي یم د ریل اسټیټ ایجنټ په جی ټي ای انټاریو او د کاناډا په هیواد کې. نن زه د وصال تلویزیون سره مرکه لرم د کاناډا کې د ریل اسټیټ په باره کې، خصوصا دلته د کورو د نیولو په باره کې چې کومې ستونزې او مشکلات دي، او په کاناډا کې د کورو د رانیولو او د کورو د خرڅلاو په باره کې، او داسې جنرالي عموما د کاناډا کې چې کوم د ریل اسټیټ اصول دي، چې اصول او ریګولیشن دي، د هغې باره کې غواړم تاسو ته معلومات وړاندې کړم. لومړی پوښتنه، کاناډا کې ولې کرایه کورونه نه پیدا کیږي؟ عموما لکه تاسو که وګورئ، کاناډا یو داسې هېواد دی چې د دوی اراضي غټه ده او د دوی نفوس کم دی. نو کاناډا کوشش کوي چې هر کال د 9 میلیون په اندازه باندې دلته وګړي راوړي. نو دلته په عین حال کې کاناډا دلته د کورو د جوړولو مشکلات لري. نو دلته کرایي کورونه چې دي هغه ډېر کم وسی. نو دلته د کورو د کرایي کورو مارکیټ چې دی ډېر هارډ دی، ځکه چې یو خو انټرست ریټ هم لوړ دی. هغه خلک چې مورګیج لري او کورونه بیا په کرایه ورکوي، نو هغوی کرایې ډېرې ګرانې وي. نو دلته لکه تقاضا د کرایي کورو زیاته ده او سپلای کم دی. نو بله خبره دا ده، خصوصا هغه افغانان چې نوي کاناډا ته راځي او هغوی د کورو د نیولو ریکوایرمنټ نشي پوره کولی. کنې هم اوس هم دلته کورونه موجود دي په جی ټي ای کې چې په کرایه ونیول سي، خو همدا مشکلات افغانان لري چې دوی نوي راغلي دي، هغه ریکوایرمنټ نشي پوره کولی. آیا په کاناډا کې د کرایي کورونو کمی دی؟ یعنی کم دي په کاناډا کې کورونه؟ لکه مخکې ما وویل چې کرایه کورونه سته دی، لکه کنډو، اپارتمنټس، مثلا ټاون هاوزونه دي، ډیټاچ کورونه دي، سیمي ډیټاچ کورونه دي. کورونه اوس هم په مارکیټ کې سته، خو هغه لینډ لارډ چې دی چې د کور په کرایه ورکوي، هغه غواړي کوم کاناډا کې چې اصول دي، لکه انټاریو ریزیډنشل ټیننسي اکټ کې چې حکومت داسې یو اصول ټاکلي چې دغه ریکوایرمنټ باید یو څوک پوره کړي چې هغه باید کور ونیسي. دغه ریکوایرمنټ افغانان نشي پوره کولی، چې په هغې ریکوایرمنټ کې بعضې زه درته وایم چې د دغه کمی دی، د همدې وجې ورور جانه هغه لینډ لارډ نه غواړي چې کور په کرایه ورکړي. اول د ایج دلته که څوک کور نیسي هغه باید 18 کلن وسي. دوم ریکوایرمنټ دا دی چې باید د ګورنمنټ آیډنټیفیکیشن ورته وایي، چې د ګورنمنټ دولنې فوټوز آیډیز ولري، چې یو پی آر کارت وسي او بل پاسپورټ وسي چې ګورنمنټ ایشو، یا ډرایوینګ لایسنس وسي. او د هغه وروسته انکم غټ مشکل دی. دلته یو څوک چې کرایه ورکوي هغه باید په رینټل اپلیکیشن کې د انکم پروف ورکړي. انکم څخه هدف امپلایمنټ دی، وظیفه ده، امپلایمنټ لیټر دی، پیسټب دی چې بای ویکلی پیسې اخلي، هغه پیسټب باید ولري. نو افغانان چې راشي هغه انکم نه لري، ځکه د ګورنمنټ سپورټ لري هغه ډېر کم دی، ځکه کرایې لوړې دي. نو دوی انکم مشکلات لري، دوی امپلایمنټ جاب نه لري، امپلایمنټ نه لري، امپلایمنټ لیټر نه لري، پیسټب نه لري. دا مشکل دی. د دې نه وروسته د کریډټ سکور مشکل دی. دلته کاناډا کې چې څوک راشي دلته باید کریډټ سکور ولري، چې کریډټ سکور هغه ټاپ یې 900 دی، کښته یې 300 دی. نو که دلته یو څوک 200 څخه لوړ کریډټ سکور ولري، هغوی کولی شي په اسانۍ کور په کرایه ونیسي. نو دا کریډټ سکور چې نوي افغانان دلته کاناډا ته راغلي وي، هغوی داسې نشي کولی چې دا کریډټ سکور رانیسي. دا د وخت په تېرېدو باندې به دوی د کریډټ سکور بلډوي. مثلا کریډټ کارت یوز کړي، ټوله سودا په کریډټ کارت باندې رانیسي، یو ټلیفون فاینانس کې، موټر یې فاینانس کړی وي، د انشورنس پیمنټونه او نور یوټیلیټي بلان چې ورکوي، بیا دا کریډټ د وخت په تېرېدو جوړېږي. نو هغه د کریډټ مشکل دی، کریډټ سکور مشکل دی. او کریډټ سکور موږ څنګه معلومولی شو؟ په کاناډا کې 2 غټې کمپنیانې دي چې د هغې طریقه تاسو کولی شئ خپل کریډټ سکور معلوم کړئ. یو ایکوپاکس دی او یو ټرانس یونین دی. دغه 2 کمپنیانې ډېر لکه مشهوري کمپنیانې دي چې دلته خپل کریډټ سکور ورباندې معلوم کړي. او د دې وروسته رینټل هیسټري ده. رینټل هیسټري دا معنا چې ته باید
مخکینی کور کې چې ته اوسېدلی د هغه لینډلارډ تا ته یو ریفرنس لیټر درکړي ووایي چې دغه نفر زما په کور کې کرایه په وخت راکړې ده بغیر د کوم ځنډ او پراپرټۍ نه ده خرابه کړې نو دغه ضرورتونه دي چې هغه دلته خلک نشي پوره کولی او بل مشکل دا دی حل لاره یې څه ده حل لاره یې دا ده که دلته نوي افغانان راغلي اوسي دلته که پخواني افغانان همکاري ورسره وکړي چې هغه ورسره یا په رینټل اپلیکیشن کې ځان ورسره سیکنډ اپلیکنټ کې واچي او یا د دوی سره کومک وکړي کوساینر سي ورسره لکه ګارنټور یا کوساینر سي ځکه چې هغوی دلته هم کریډټ لري هم هسټري لري زیاتره امپلایمنټ بزنسونه لري هغه کولی سي چې د نویو راغلو خلکو سره مرسته وکړي تر څو دوی وکولی سي کور په کرایه باندې ونیسي د کرایه کورونو ستونزه به تر څومره دوام کوي آیا د کورونو د جوړېدو کوم پلان شته دا ډېر ښه سوال ته مو فکر سو دلته د کاناډا ټارګټ د نن څخه تر 2021 کال پورې 3.9 میلیونه کورونه دي باید 3.9 میلیونه کور په کاناډا کې جوړ شي تر څو د موجوده تقاضا د موجوده ډیماند سټیسفای کړي نو دلته زیات چیلنجز دي ځکه د کاناډا ته چې هر 100 نوي مهاجر راځي کاناډا ته نیو کمرس چې راځي په هغې کې تنها 3 نفر راځي کنسټرکشن ته نور کارونه کوي او د کاناډا عموما 6% خلک د کنسټرکشن په انډسټري کې دي چې کاناډا باید دغه ټارګټ پوره کړي چې دوی باید 4 میلیونه کوره پر روان وکاله کې جوړ کړي ولې دا دوی نشي جوړولی مشکل چې تنها 6 لکه او 50 زره افراد په کنسټرکشن کې کار کوي نو په تیر څو کالو کې چې کاناډا هغه ټاپ کوشش وکړي چې هغه د میکزیمم آوټپوټ چې ډیر کورونه جوړ کړي هغه تیر کالو چې دی د 2,40,000 تر 2,50,000 کوره دوی جوړ کړل نو که چیرې دوی غواړي چې دغه مشکلات حل سي دایمي د کرایې کورو ستونزې مشکلات حل سي کاناډا باید په هر کال کې 15,000 کوره جوړ کړي چې دا ډېر د امکان وتلې خبره ده د موجوده لکه لیبر فورس سره دوی باید د لیبر فورس لکه ټریپل کړي تر څو دغه ټارګټ اچیو کړي او دغه مشکلات د کورو چې دي دا دلته د سټیټ کرایسس دلته دې ته یو د حل لاره پیدا شي چې دا ډېر چیلنجینګ کار دی ځکه فیډرل ګورنمنټ یې نشي کولی او همدارنګه پروینشل ګورنمنټ دا ټول مشکلات لري د دې ټارګټ د اچولو په خاطر باندې آیا نوي راغلي کډوال کور اخیستلی شي نوي راغلي کډوال کولی شي دلته کور رانیسي لکه څرنګه چې د کورو نیول ځان ته یو ریکوایرمنټ لري همدغه رقم د کور نیول هم ځان ته ریکوایرمنټ ولري که چیرې مثلا دلته یو افغان غواړي مثلا یو 3 وتاکه یا 4 وتاکه کور او 3 تشنابه کور په دورهم ریجن کې یا داسې پیل ریجن کې یا میساګا خوا کې رانیسي نو اوسط شکل باندې د کرایه د دې او بخښي د دې قیمت 1 میلیون مثلا یو څوک غواړي 1 میلیون ډالر په قیمت کور رانیسي هغه باید 0% ډاون پیمنټ لپاره ولري چې هغه 2 لک ډالر کیږي او همداسې د دې ځر نیول تر 15 پورې نور لیګل کاست د مورګیج کاست د نور د لینډ ټرانسفر ټاکس او د نور اډمنسټریټیو کاست نو د 1 میلیون کور چې څوک رانیسي هغه لپاره باید دی 2,10,000 یا 2,15,000 ډالر ولري دوی کولی شي کور رانیسي دا خو یو هغه فاینانشل اسپیکټ سو چې دی باید مالي ورته آماده اوسي او د هغه څخه وروسته دوی باید بیا ښه کریډټ سکور ولري د دوی کریډټ سکور باید د 200 څخه لوړ وسي چې د دوی مورګیج اپروف سي چې د کور رانیسي او د هغه څخه وروسته باید یو ښه جاب ولري یو ښه انکم ولري تر څو دوی وکولی شي چې میاشتانه مورګیج پیمنټونه لکه د 1 میلیون که دوی 0% ډاون پیمنټ کې ورکړي نو د دوی میاشتانه مورګیج کې داسې 15,000 ډالر وسي یا 3,500 ډالر وسي پراپرټي ټاکس او نور یوټیلیټي سره نو دوی باید دونه عاید او انکم ولري چې دوی وکولی شي د ټول بلان او د مورګیج پیمنټونه وکړي او نوي راغلي خلک کولی شي خو دوی باید کریډټ سکور باید بلډ کړي او باید امپلایمنټ یو جاب ولري تر څو د بلان ورکولی شي او د دې په بغل کې د نوو راغلو خلکو لپاره زه فری کنسټرکشن کورونه ورته ریکمنډ کوم مثلا نوي راغلي خلک چې دلته دي دوی که چیرې پیسې ولري لکه یو د 1 میلیون کور چې اوس رانیسي د بلډر څخه رانیسي پری کنسټرکشن کورونه چې د خاورې څخه تا ته جوړي
نو دا چې ته رانیسې دا کور ته نن رانیسې 10% ډیپازټ غواړي هغه په داسې انسټالمنټ باندې غواړي 1.5 کال په جریان کې که د $1 ملیون کور رانیسئ او هغې 10% ډیپازټ تاسو غواړي هغه د 1.5 کال په جریان کې غواړي لکه 100,000 پیمنټ اوس غواړي یو 100,000 2 میاشتې بعد غواړي داسې بیا یو میاشت بعد بیا 100,000 غواړي نو د بیا د دې کور چې تر څو دا جوړیږي تاسو ته تسلیموي بیا به تاسو 100% ورکوي نو دا نوي راغلي خلک د 1 ملیون 10% ولري دوی کولی شي کور پرې کنسټرکشن رانیسي او 2 کاله بعد بیا دوی 10% نور هم برابرولی شي ځکه مالي هم دوی تقویه کیږي او 2 کاله پورې دوی خپل کریډټ سکور هم جوړولی شي کریډټ اسټریم جوړولی شي د دوی انکم هم دا کیږي د دوی د ګورنمنټ آی ډیز ایشو او دا سټیټس چې باید ته باید کینیډین سټیټس ولري دا ټول مشکلات حلیږي نو ښه ریکمنډیشن د نوي راغلو خلکو لپاره دوی که امکانات ولري باید وخت ضایع نه کړي نسبت د کرایې څخه کور رانیول همیش ګټه کوي او بیا کاناډا یو د G7 هیوادو څخه دی او G7 هیوادو کې یو سټیبل اکانومي لري یو آرام هیواد دی ښه اقلیم لري نو تاسو کولی شئ چې دلته همیش انویسټمنټ وکړي او همیش به ګټه پکښې وي صحیح ده دلته په مارکیټ کې ټرینډ شته دی کله مارکیټ لوړ ولاړ شي کله کښته ولاړ شي ځکه د انټرست ریټ سره د کورو که کښته شي کورو قیمتونه لوړېږي که انټرست ریټ لوړ شي د کورو قیمتونه کښته کېږي نو کوشش وکړئ کورونه رانیسئ که غواړئ د لید ډېر وخت لپاره پاته شئ دا هم تاسو پکښې آرام اوسېدلی شئ او هم پاینده کې تاسو دپاره یو ښه انویسټمنټ ریټرن لري مننه ښه وخت ولرئ تشکر